د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت مقام مرستیال د یاد ولایت په کچه د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې د امنیت د تامین او امنیتي ننګونو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي او په ټولو ولسوالیو کې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لړۍ چټکه ساتلې ده. د بلخ ولایت مقام مرستیال د مزار شریف په کچه خپلو فعالیتونو ته اشاره وکړه. نوموړي زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت د لارښوونې پر بنسټ په ټولو برخو کې خپل فعالیتونه په عادي ډول ترسره کوي او خلکو ته هیڅ ډول ستونزه نه ده پیښه شوې. هغه وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې خلکو ته صادقانه کار وکړي او ستونزو ته یې پر وخت رسیدگی وکړي. ما در تمام ولسوالی ولایت‌ها معلومات داریم که مکتب‌ها باز است، کلینیک‌ها از خدماتش به نهایی مردم خوشحال است. ولسوال صاحب‌ها و قماندان‌ها همگی شکسته در خدمت مردم است. تا جایی که معلومات داریم الحمدلله پورا رسیدگی میشه. نوموړی وایي د بلخ ولایت په بېلابېلو برخو کې د خدماتو رسولو پروسه له ستونزو پرته په عادي ډول روانه ده. د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ولایتي کمیسیون غونډه د یاد ریاست د سرپرست په مشرۍ جوړه شوه. په دغې غونډه کې په بلخ ولایت کې میشت د ملي او نړیوالو ادارو مسؤلینو او استازو برخه اخیستې وه. دغه مسؤلینو ژمنه وکړه چې د طبیعي پیښو د قربانیانو د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره هر ډول همکاري کوي. په پیل کې د بلخ ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست سرپرست مولوي بشیر احمد بشراني خبرې وکړې او د ادارو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او ښې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ او له زیانمن شویو سره یې د مرستې په موخه د همکاره ادارو استازو ته وړاندیز وکړ. همدارنګه د همکاره ادارو استازو د خپلو فعالیتونو په اړه خبرې وکړې او په راتلونکي کې له زیانمن شویو سره د لا زیاتو همکاریو او همغږۍ ژمنه وکړه. په وروستیو کې د شورتیپې ولسوالۍ د اسلام علیا د کلي هغو زیانمن شویو چې د امو سیند په څنډو کې اوسیږي او خپله کورونه یې له لاسه ورکړي د غوښتنو او ستونزو په پام کې نیولو سره پریکړه وشوه چې نن سې شنبه د 1402 کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې 28مه نیټه به یو تخنیکي ټیم د یادې سیمې لیدو لپاره هلته ورځي او د ستونزو د حل په موخه به یې خپل راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کوي. د مزار شریف ښار د لومړۍ ناحیې مسؤلین وایي چې د دې سیمې د پاکولو په موخه هره ورځ تر 10 موټرو ډیر کثافات له ښاره بهر لیږدوي. دغه راز دوی په تیرو 4 میاشتو کې د 4 میلیونه 700 زره افغانیو د راټولولو خبر ورکړی او وایي چې د دې ادارې د عوایدو کچه د تیر کال په پرتله زیاته شوې ده. د مزار شریف ښاروالۍ لومړۍ ناحیې امیر وایي د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کرایو، صفایي، جوازونو او ټکس له دغه څه باندې 4 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته سپارلي. عواید د اولې ناحیې نظر مخکینی کال ته د موږ عواید زیات دي. په اولو 4 میاشتو کې د 1402 کال تقریبا د موږ 4 میلیونو 7 لکه افغانۍ تقریبا موږ جمع وري کړي دي. همدارنګه ښاغلی ثاقب د خلکو دوامداره همکاریو څخه مننه کوي. زیاته کړه چې د دې امریت د تنظیم ټیم د خلکو سره په همکارۍ په دې ورځو کې د 10 موټرو څخه زیات کثافات د ښار له بېلابېلو برخو څخه بهر لیږدوي. بابت کثافاتو کې روزمره موږ الحمدلله 10 موټره 12 موټره کثافات موږ جمع وري کوو او له ښار نه د باندې باسو. مشکلات دکاندارانو، مشکلات متنفذینو د اولې ناحیې موږ حل کوو. دا په داسې حال کې ده چې د یادې ناحیې مسؤلین وایي په روان کال کې 15 پراختیایي پروژې په پام کې لري چې په دې سیمه کې پلي کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه، تر بیا مو العمل ښې چارې.